Buddy, breathe. Buddy, come on. Seriously, how long has it been? 21 seconds since I've been videoing. Hey, come on. Come on. Oh, thank you. Oh, thank you. السلام علیکم ورحمت الله. دې ته وایي د ساه د نیوو مرض یا بريث هولډینګ سپیلز. کله چې ماشوم خفه شي، خوږ شي، راتاو شي یا ته ساه واخلي یا ناسه پکې نه او دې په ژړا شي او ساه ونیسي او په شا لاړ شي، شونډې، لاسونه، مخې اوده شي یا شین شي، بیا یو چغه ووخي، د هغې نه وروسته اوده شي چې راپاسې بیا ټیک ټاک وي، دا بريث هولډینګ سپیلز دي. شپږو میاشتو نه واخله د څلورو نیمو کالو پورې وي. دا جټکه نه ده، خو کله چې هم ستاسو ماشوم ته دا په ړمبني ځل باندې وشي نو پکار دا ده چې ډاکټر له لاړ شي، ډاکټر د هغه د زړه معاینه وکړي، هسې نه چې د زړه مسله وي، یا EEG ورته وکړي چېرته کې د جټکې مرض وي یا په ماشوم کې نور څه مسله وي. نو اصل کې خو دا بې خطرې دی، خو د خطرې مرض معلومول دا د ډاکټر کار دی. دا ولې کېږي د دې هیڅ وجه معلومه نه ده، خو په ډېرو ماشومانو کې د فولادو د کمي د وجې د دې راتله ممکن دي. دې ته وایي آیرن ډیفیشنسي انیمیا. نو ډاکټر به وله یو CBC ټیسټ وکړي او که چیرې فرض کړه د ماشوم آیرن فولاد کم وي نو د 3 نه واخله د 6 میاشتو پورې به وله د آیرن علاج وکړي او ډېر ماشومان د دې سره ښه شي. وس په دې ماشوم باندې چې کله لا جټکه راغله نو دې سره به هېڅ چلوم نه کوي. دا دومره خطرناکه وي چې وایي که چیرې فرض که د مور د دماغو د سټیلو نه جوړي نو د جټکه به هغه برداشت کړي، ځکه چې په خوله کې خو وینا اسانه ده چې موږ مور ته ووایو چې هېڅ خطره نشته، یېرېږه مو، خو د هغې دپاره دا یو قیامت وي او وایي لاړ ماشوم مړ شو او یو چغې ورسره په کور کې هله ګوله جوړه شي. نو که چېرې دا زما بچی نو په ما به دومره تکلیف تېرېږي لکه څنګه چې په دې مور پلار باندې تېرېږي. خو هغې ته به دا وینا کوئ چې دا مرض نه دی، دا خطرناک نه دی، دا اپیلیپسي نه ده، دا مرګي نه دي او دا د 4 کالو نه بعد په خپله باندې ټیک کېدی شي. داسې ماشوم سره به تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو یې نه خفه کوئ. که په لاس کې ورسره چوړاکۍ د چاقو دی تاسو ته اخلئ نو په طریقه به یې اخلئ، که د یو ځای نه غورځېږي تاسو پې چغه نه وهئ په طریقه به یې راخلئ. خو دا خو بیا هم ماشوم دی، دی به ژړا کوي، دی به خفه کېږي. نو تاسو به خپل کوشش جاري ساتئ، د 3 میاشتو پورې به آیرن علاج ورکوئ او برداشت به کوئ، د هغې نه وروسته دا ښه شي. بريث هولډینګ سپیلز د ماشومانو عام مرض دی. السلام علیکم.